کابل ته د خلیلزاد د پټ سفر جزئیات افشا شول. بلخوا پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. افغان سولې لپاره د امریکا او ځینو نورو ادرسونو هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي چې په دې لړ کې پټ سفرونه هم شوي. سرچینې وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ترکیې ناستې د ترسره کېدو په تړاو 3 ورځو وړاندې په پټ سفر کابل ته راغلی و چې یوازې له ولسمشر غني او عبدالله سره کتلي دي. ولسمشر ماړی او د مصالحې عالی شورا د خلیلزاد سره د لیدنو په تړاو رسمي څه نه دي ویلي او نه یې هم د دې لیدنې جزئیات خپاره شوي. خو شمشاد ته یوه سرچینې منلې چې خلیلزاد ولسمشر غني او عبدالله ته یو لیک سپارلی دی. کابل نیوز ته رسیدلي معلومات ښیي چې پاکستان د افغان حکومت په غوښتنه په سویس کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د مجلس زمینه برابره کړې ده. معلومات ښیي چې د حکومت په غوښتنه په دغه جوړ شوي مجلس کې د افغان دولت او طالبانو ځینو استازو برخه اخیستې وه. خو ویل کېږي چې په دې مجلس کې د طالبانو لخوا راغلي استازي له قطر دفتر سره تړاو نه لري. تر اوسه د دې مجلس جزئیات نه دي شریک شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ترکیې برخلیک ټاکونکي ناستې په درشل کې د افغان دولت او طالبانو استازي په یو بهرني هیواد کې پټه ناسته کوي. بلخوا په ورته وخت کې دا مهال ټول ښکېل اړخونه د ترکیې ناستې د ترسره کېدو لپاره په خپلو طرحو بوخت دي، خو یو لوری هم د دې ناستې دقیق وخت نه تاییدوي. یوه بله سرچینه بیا وایي طالبانو تر اوسه د ترکیې ناسته کې د ګډون لپاره تیاری نه دی ښودلی او له مخکې د ځینو لویو مسایلو په تړاو د ضمانت غوښتنه کړې ده. د سرچینې په خبره طالبان غواړي چې د دوحې هوکړه په ټاکلې موده کې بشپړ عملي شي او طالبان دغه راز غواړي چې د ترکیې لومړنۍ ناسته باید برخلیک ټاکونکې وي. یا د سرچینې وایي طالبان تر مې میاشتې د دوحې هوکړې بشپړ عملي کول غواړي، د خپلو ټولو بندیانو خلاصون او د ټولو بهرنۍ ځواکونو وتل غواړي. د طالبانو ټینګار په دې دی چې د انقرې لومړنۍ ناسته برخلیک ټاکونکې وي، یعنې په دې ناستې پسې نورې ناستې نه مني. امریکا داسې مهال خپلې هڅې ګړندۍ کړي چې د دوحې هوکړې د عمل مودې لپاره لږ تر لږه 2 میاشتې وخت پاتې دی. قدرمنو کتونکو د یادې موضوع په اړه څه نظر لري؟ خپل نظریات مو د یادې موضوع په مربوط را سره کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.